د بلخ ولایت د ځوانانو چارو امنیت په همکارۍ د البورس علمي او فرهنګي ادارې لخوا د مزار شریف ښار له شاوخوا 500 ځوانانو څخه د اسلامي زده کړو سیالۍ واخیستل شوې. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر وایي چې د دې علمي سیالۍ له پیلولو څخه موخه په ځوانانو کې لیک لوست د فرهنګ دودول دي. این آزمون که امروز بالاتر از 400 جوان که ما در حدود 480 جوان در این مرکز ما در این برنامه ثبت نام کرده بودیم. هدف از راهاندازی برنامه است که ما بتانیم بین جوانان، قشر جوان، فرهنگ مطالعه و ارزش مطالعه را عام بسازیم تا که جوانان بتانن از موارد مختلف استفاده بکنن، همو سیرت النبی را، همو آموزه‌های اسلامی را که نیاز است یک جوان باید او را درک بکنم بفهمم. له بلې خوا هغه ځوانان چې په دې رقابتي ازموینه کې برخه اخیستې وه د دغې سیالۍ په پیلولو خوښي څرګنده کړه او په دوام یې ټینګار وکړ. برنامه که اینجا به خاطر ظرفیت برند بودن ظرفیت شاگردان نسل جوانان به خاطر مطالعه بیشترشان زمینه برنامه مساعد ساخته، خیلی زمینه خوب بود به خاطر بلند بودن سطح مطالعه. تشکر میکنیم از اشخاصی که همی برنامه را اندازی کردن و بسیار خوب میشه که دوباره راه اندازی شود و برای جوانان بسیار مفید است. ما واقعا خوشحال هستیم از یک برنامه را که همچون نهادها پیش میبرند تا جوانان در آینده بتونن بالای درسشان، بالای استعدادهای خودشان کار بکنن. بسیار یک برنامه بسیار عالی بود و همچنان امتحانات گرفته بودن، بسیار امتحان خوبی گرفته بودن، خوب سوالایشان هم عالی بودن. د یادونې ده د دې ازموینې د پایلو له اعلان وروسته به د البورس علمي او فرهنګي ادارې لخوا د دې سیالیو په 10 غوره کسانو باندې بېلابېلې ډالۍ وویشي.